السلام علیکم. عبید خان یم. د سیټ ته به تاسو دا کس وینئ. د دې نوم دی وحید خان تاجک. د شمال ریډیو ارجې دی. د دې دا شعرونه واورئ نو وروسته ته پې زه بیا خپلې خبرې کوم. زمونږ د احساساتو سره هر چا لوبې وکړي، زمونږ د احساساتو سره هر چا لوبې وکړي، دولت دی که یاران دي که وختونه سر خوړلي. ډېر که د ایمان او د یقین خبرې وکړمه، لاړ شمه تورو ته د سپین خبرې وکړمه، خو په ما هره ورځ الزام د کفر لګي، زه که هر څومره د دین خبرې وکړمه. د یار د کلي د کوڅې مازدیګر د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما به لیونی کړي لیونی مازدیګر، او سم د ماښامه تبې ونیومه تا راته کړې وي خیرې مازدیګر، او زمونږ کوڅې ته دې کتل روان وې زما صابره ما لیدې مازدیګر. شعرونه به تاسو اورېدلي. یار په شعرونو خو یې ډېر حد وکړو. تاسو په دې هکله څه وایي په دې شعرونو باره کې؟ خپله رای په کمنټس کې شریکه کړئ. او اوس ما ته راکړئ اجازت د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.